قدرمن لیدونکو سلامونه وخت مو بخیر. د نیمه حال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په بغلان کې د 12 کسانو د وژل کېدو په تړاو غبرګونونه. یوناما وایي چې طالبان دې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د بریدونو مخه ونیسي. د طالب مخالفو جبهو د بریدونو زیاتوالی. لنګوار ژورنال وایي چې د آزادۍ جبهې په 78 بریدونو کې 219 طالب جنګیالي وژلي. د افغانستان د امریکا نامسؤلانه وتل د یو امریکایي جنرال د رتبې ترفیع وځنډېده. پر لبنان د اسرائیلو پرلپسې بریدونه 50 کسان وژل شوي. او د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا ځواکونه به ډیر ژر د اوکراین په جګړه کې ښکېل شي. بشپړ خبرونه. په بغلان کې پر یو زیارت د ناپېژاندو وسلوالو برید ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یا یوناما وایي چې طالبان باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي. دغه دفتر د شنبې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په یو خپاره کړي بیان کې د عرفان او تصوف پالونکو پر زیارت برید غندلی او لیکلي دي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د یادونې ده چې 2 ورځې مخکې ناڅرګندو نقاب لرونکو وسلوالو د بغلان نهرین ولسوالۍ د شهر کهنه سیمې په سید پادشاه زیارت کې 12 کسان په ډله ییز ډول وژلي وو. طالبانو په دې پیښه کې د 10 کسانو وژل کېدل منلي وو او په دې برید کې د لاس لرلو په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو ادعا کړې ده. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د آزادۍ جبهې د دغه برید د غندنې ترڅنګ ویلي وو چې طالبان په هېواد کې د دا ډول خونړیو پیښو اصلي عاملان دي. لنګوار ژورنال مجلې راپور ورکړی چې د روان زېږدیز کال په اوږدو کې د افغانستان د آزادۍ جبهې لخوا د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو پر ضد په 78 بریدونو کې د دغه ډلې لږ تر لږه 219 جنګیالي وژل شوي دي. دغه مجلې د جمعې ورځ لیکلي چې د طالبانو 15 لوړپوړي قمندانان هم په وژل شویو کې شامل دي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د آزادۍ جبهې د بریدونو په ترڅ کې 140 طالب جنګیالي ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په 2022 کال کې د آزادۍ جبهې د فعالیت له پیل راهیسې دغه جبهې پر طالبانو 322 بریدونه کړي دي. د آزادۍ جبهې مشر یاسین ضیا خبرداری ورکړی چې پر طالبانو د دغې جبهې د ځواکونو بریدونه به ډیر شي. د معلوماتو له مخې که څه هم د آزادۍ جبهې له شاوخوا 3 کلونو وروسته کومه سیمه نه ده نیولې، خو د دې جبهې ځواکونه د هېواد په څه کم 10 ولایتونو کې د طالبانو پر ضد فعالیت لري. د دغه جبهې په وینا ډیر ځواکونه یې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پخواني غړي دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د دغه ځواکونو د رهبرۍ یو قمندان 3 ستوري جنرال کریسټوفر ټي د رتبې ترفیع ځنډېدلې ده. واشنګټن پوسټ د شنبې ورځ لیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي سناتور مارکوین مولن لخوا د کریسټوفر ټي د پوځي رتبې ترفیع ځنډول شوې ده. د راپور پر بنسټ دا اقدام د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2 میاشتې مخکنۍ ژمنې وروسته کیږي. ټرمپ ویلي و چې له افغانستانه د وتلو موضوع څیړي. څو ورځې مخکې نړیوالو رسنیو راپور ورکړی و چې د ټرمپ ټیم د امریکا دفاع وزارت د افسرانو د لرې کولو په موخه د نوملړ پر جوړولو لګیا دي. ښایي د امریکا د پوځ لوی درستیز نوم هم په دغه نوملړ کې شامل وي. له دې مخکې ټرمپ ژمنه کړې وه چې که واک ته ورسیږي له افغانستانه د وتلو په بهیر کې د ښکېلو کسانو په ګډون به د پنټاګون ځینې چارواکي له دندو ګوښه کړي. د لبنان پر ځینو سیمو د اسرائیلي پوځیانو د شدیدو بریدونو په پایله کې 50 کسان وژل شوي دي. رویټرز د جمعې ورځ راپور ورکړی چې اسرائیلو په تیرو 48 ساعتونو کې لږ تر لږه 12 ځله پر لبنان بریدونه کړي دي. دې سره جوخت د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې د لبنان پر ځینو سیمو یې د پرلپسې بریدونو په پایله کې د حزب الله د قومندي مرکزونه او یو شمېر پټنځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ویان یادونه کړې چې د دې بریدونو مخکې یې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو کورونو ووځي. ورته مهال حزب الله ادعا کړې چې د څو توغندیو په توغولو سره یې د اسرائیلو شمالي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیلو پوځ دا بریدونه منلي او ادعا یې کړې چې د دوی لخوا شنډ شوي دي.
تر اوسه د حزب الله لخوا پر اسرائیلو د توغندۍ د توغولو د احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې په تړاو جزئیات نه دي خپاره شوي. د معلوماتو پر بنسټ پر لبنان د اسرائیلو بریدونو له پیل راهیسې تر اوسه 3500 کسان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا شاوخوا 10,000 ځواکونه به ډېر ژر له اوکراین سره په جګړه کې ښکېل شي. آسټین دا څرګندونې د جمعې ورځ شپه مهال فیجي کې مطرح کړي دي. د آسټین په وینا متحده ایالاتو تر اوسه له اوکراین سره په جګړه کې د شمالي کوریا ځواکونو د حضور شواهد نه دي لیدلي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ 2 ورځې مخکې د سویلي کوریا چارواکو او یوې څېړنیزې ډلې ویلي وو چې روسیې دغه هیواد ته د شمالي کوریا سرتیرو د استولو په بدل کې پیونګیانګ ته د تیلو، هوایي ضد توغندیو او اقتصادي مرستو وړاندیز کړی دی. د روسیې چارواکو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. همداراز په کیف کې چارواکو ویلي چې مسکو د شمالي کوریا د سرتیرو ترڅنګ یو 50,000 کسیز ځواک یوځای کړی څو د اوکرایني ځواکونو لخوا نیول شوي سرحدي سیمې بیرته ونیسي. څه موده مخکې CNN خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې او شمالي کوریا لږ تر لږه 50,000 سرتیري د اوکراین په کورسک سیمه کې پر پوځي مرکزونو برید ته چمتو دي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای